ریډیوګانو د دیو اوازونه اوري، په ټلویزیون باندې د دیو شکلونه ویني، په سوشل میډیا ویني، او دا به ورته بیا خپل اتلان ښکاري چې دا په پلانکۍ یونیورسټۍ کې پروفیسر دی او ډاکټر دی، دی په پلانکۍ یونیورسټۍ کې پروفیسر دی، پښتو وایي او په دې خاوره باندې سکول چلی او ځان له پکې روزګار هم کوي او د علم رڼا هم خورئ، نو پښتو پکې ایز ا سبجیکټ. یو کلاس دلته محسن دریدي، رشید دریدي، نور زموږ شاعران ملګري دي، داسې به کوي چې ډوډۍ به درنه نه خوري، چای به درنه نه څښي، اوبه به درنه نه څښي، او تاسو به په هفته کې چېرته یو کلاس نه راځي، نو خپل ماشومان د پښتو سره، د پښتون تهذیب سره، د پښتون تاریخ سره د اشنا کولو لپاره په خپلو سکولونو کې هم پښتو رایج کوي. حکومت به چېرته کوي او څنګه به کېږي، د هغې یو پولیټیکل ایشو جوړه کړې ده، نو دا سکولونه تاسو خو دلته ناست شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. ډېر محترم صدر محفل پروفیسر ډاکټر عباسین صاحب، فرحاد صاحب، ډاکټر فتیح محمد صاحب، ډاکټر امن صاحب، ډاکټر بخشالی، ډاکټر محب وزیر صاحب، قمر صحرایي صاحب، ټولو د دې خاورې د سیول سوسایټي مشرانو، ډاکټر صاحب، حیران صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم او د ټولو نه اول مبارکي ورکوم د مانسهرې د پښتو اکیډمۍ منتظمینو ته چې هغوی یو ډېره درنه غونډه را جوړه کړې ده، او دا ګڼمه لکه زه مشاعرې له راغلی یم چېرته شعر به وایم، نه مې د پروفیسر صاحب عزیز صاحب کتاب کتلی دی او نوم مې ورله چېرته پخوا یو ځل په یو رساله کې کتلی و، خو دومره د هغه په شخصیت چې کوم بحث وشو او د هغه د روح او د هغه د شخصیت د اثر سره چې دا کوم خلک دلته راغونډ شوی دی، نو زه دې ته ډېر زیات په دروند نظر په دې ګورم چې مونږ په حیثیت قوم په حالت جنګ کې یو، نفسیاتی طور هم په حالت جنګ کې یو، روحاني طور هم په حالت جنګ کې یو، ایون چې سیاسي طور هم موږ په حالت جنګ کې یو، او دغه شان د غونډې پونډې کول زما په خیال سره د پښتنو د بقا دپاره، د پښتو ژبې د بقا دپاره او د پښتون تهذیب د بقا دپاره دغه شان د غونډې ضروري دي. او عزیز صاحب د دې غونډې سبب جوړ شو، محسن او رشید درې د هغه ټولو ملګرو دا غونډه را جوړه کړه، نو دا زه ډېر زیات نیک شګون ګڼم چې په داسې خاوره کې چې لکه زموږ مشر شاعر صاحب پکې وایي چې موږ ته چا پښتانه وي، خو د شعر د په وجه باندې زموږ د شعر په وجه باندې پیر صاحب وایي چې موږ پښتانه وبللی شو. موږ دلته کې د پښتنو ټول رنګونه پوره ولیدل، هلته کې په مونږ کې څه خبرې ورانې جاري شوي دي، خو دلته د پښتنو هغه ټول رنګونه موجود دي. ډاکټر محب وزیر صاحب یوه خبره وکړه، د عزیز صاحب شخصیت یو خو هغه د شیرازي خبره وکړه چې هغه الله د الله د رسول او د هغې نه پس د خپل قام، نو د قام سره بیا ژبه وه، د هغې بس د دې معتقد و او د دې منونکی و، په دې باندې عقیده وه. او زما په خیال سره د پښتنو شخصیتونو دپاره، د پښتنو کردارونو دپاره، د پښتنو عالمانو دپاره دا خبره د ټولو نه زیاته ضروري ده. ما یو مقاله کې چېرته لیکلي وو چې پښتون مسلمان یا مسلمان پښتون دا به د دنیا د بحران نه وباسي، نور څوک د دنیا د بحران نه نشي ایستی، او د خپل کردار په وجه به یې وباسي. او دا پاپولیسټ غونډه کې هوا چې رالوتې ده یا چې مخکې رالوتې وه، نو په دې باندې موږ له ساینسي طور سوچ او فکر پکار دی چې ولې زما زلمی زما نه بل طرف باندې تللی دی، زما په کردار کې څه فرق دی که زما په بیانیه کې څه فرق دی. بیانیه زما د لیډرشپ په سطح باندې یوه ده او په ورکر په سطح باندې بله ده، په دې وجه باندې زما زلمی زما نه بیزار دی. دغه شانته غونډې کول غواړي، دغه شانته کانفرنسونه کول غواړي، دغه شانته په ژبه دا خلک راټولول غواړي، او خپله بیانیه واضح کول پکار دي چې د دې قام بقا چې ده د دې
په ژبه کې ده، د دوی په کلتور کې ده او د دوی په تاریخ کې ده. زما زلمی به خامخا زما نه اخوازي چې زه هغه شان ته بیانیه هغه له ور نه کړی شم. بهرحال نورې خبرې هم ډېرې کېدای شي. زه د دې سکول عسکري ایجوکیشن اداره چې ده سکول اینڈ کالج زه د ډېر زیات درناوی لرم. رجسټرار صاحب ناست دی دلته او دا د دې سکول مشر دی. زه ماته یو څو تپوسونه هلته کې وکړل چې څونه ماشومان دلته سبق وایي، بیا پکې د کریکولم او د سبجیکټس خبره راغله. د دې غونډې د ټولو نه معتبره خبره ماته دا ښکاري چې دلته 15 ماشومان ناست دي، واړه ناست دي دلته. دا ماشومان به سبا د پروفیسوران ډاکټران دا کریم د محسن د راغول کړي دي او دلته راوستي دي. سبا په ریډیوګانو د دیو اوازونه اوري، په ټلویزیون باندې د دیو شکلونه ویني، په سوشل میډیا ویني او دا به بیا خپل اتلان ښکاري چې دا په پلانکۍ یونیورسټۍ کې پروفیسور دی او ډاکټر دی، دی په پلانکۍ یونیورسټۍ کې پروفیسور دی او ډاکټر دی. نو زما تجویز رحیران صاحب چې تجاویز چې چېرته هم ادبي غونډې له ځای نو د خپل کور نه د ځان سره یو ماشوم په ګوتې رانیسئ او هلته کې بوځئ خامخا. دا بیانیه به مو په دې وجه سمو. او بله خبره مې دا کوله د رجسټرار صاحب نه خو مې سم تپوس نه شو کولی، خو اوس یې دلته ویم چې څوک پښتو وایي او په دې خاوره باندې سکول چلوي او ځان له پکې روزګار هم کوي او د علم رڼا هم خورئ، نو پښتو پکې ایز ا سبجیکټ کېږئ. یو کلاس دلته محسن دریدي، رشید دریدي، نور زموږ شاعران ملګري دي، داسې به کوي چې ډوډۍ به درنه نه خوري، چای به درنه نه څښي، اوبه به درنه نه څښي. او تاسو به په هفته کې چېرته یو کلاس نه راځي، نو خپل ماشومان د پښتو سره، د پښتون تهذیب سره، د پښتون تاریخ سره د اشنا کولو لپاره په خپلو سکولونو کې هم پښتو رایج کوي. حکومت به چېرته کوي او څنګه به کېږي، د هغې یو پولیټیکل ایشو جوړه کړې ده. نو دا سکولونه تاسو خو دلته ناست شئ او زما په خیال سره تاسو ته خو ګرانه په دې ده چې دلته هم د بقا هغه جنګ دی چې پښتانه به څنګه سروایول دلته کوي او ناست وي. بهرحال خبره راوږده شوه، خبره ډېره زیاته ښه کېدی شي او ما ته زما په دې خبرو کې اندازه دننه په زړه کې او په مزګو کې وشوه چې پروفیسر عزیز الرحمن صاحب ډېر روحاني شخصیت و. ما په خپلو خبرو کې هم لږه فلوینسي او تسلسل دا مې پکې محسوس کړو. ما ته د هغه د روحانیت د وجې نه دا پته ولګېده. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم. زه مشاعرې له راغلی یم او وروسته به شعرونه هم د خیر صاحب. ډېره مننه.